د افغان حکومت چارواکو د طالبانو د یو پټ او خطرناک پلان خبر ورکړ. دا چې طالبان څه نیت لري حکومت د طالبانو په اړه نن تازه څه ویلي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان حکومت وايي طالبان په لویو ښارونو کې د بریدونو پلانونه لري. کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست وايي چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی ډیر کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست حیات نن په کابل کې له امنیتي بنسټونو سره یوې ګډې خبري ناستې ته ویلي چې طالبان په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی او پلان لري چې په لویو ښارونو کې بریدونه لا ډیر کړي. په ورته وخت کې د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم ویلي چې طالبان غواړي تاوتریخوالی روان وساتي څو پر امنیتي بنسټونو د خلکو باور راکم کړي. خو نوموړي هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان ملي او امنیتي ځواکونه د هر ډول بریدونو د دفع کولو وړتیا لري او د خپلو هیوادوالو د امنیت ټینګښت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست وزیر جنرال یاسین یو ځل بیا د غیر مسؤله وسلوالو علیپور پر نیولو ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې د علیپور او طالب ترمنځ هیڅ توپیر نشته دی او په خبرې د نوموړي په وړاندې عملیات روان دي او ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې طالبان د تاوتریخوالي په دوام سره ښایي چې سولې ته اراده نه لري او هڅه کوي د زور له لارې واک ته ورسیږي. خو نوموړی ټینګار کوي چې افغان دولت به په هیڅ صورت د زور له لارې طالبانو ته د واک د رسیدو اجازه ورنه کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.